ایمان پلورونکی 41 برخه د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. اما بعد، ورونو موږ او تاسې په تیره برخه کې واورېدل چې سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه او علي بن سفیان رحمت الله علیه دواړه په مصر کې وو. او عموما تاسې په تیره برخه کې دا هم واورېدل چې سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه له کومو ننګونو سره مخ شو. خپل او پردیو له خوا څخه کوم چالشونه او ننګونې مخ ته راغلي او څنګه سلطان صلاح الدین ایوبی مقابله وکړه او لا ورسره لګیا و. او ورونو هیله ده چې د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه په ژوند او کارنامو باندې یو څه خبر سوي یاست او دغه کارنامې او رښتینی واقعې خپل روان نسل ته هم واوروي او خپل روان نسل د مجاهد صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه په پل باندې روان کړي. او د تیری برخې په پای کې موږ تاسو دې ځای ته راورسېدو چې سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه هغه صلیبي جاسوس چې د عالم په جامه کې و او هغه نور انجونې چې ورسره وي هغه په یو کوټه کې کېنولې او سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه په بل کوټه کې له خپل لوړپوړو چارواکو سره پر فلسطین باندې د حمله پلان تکراراوه. او دغه صلیبي عالم هم دا ټول پلان واورید. او بیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه خپل مشاورین او مربوطه قومندانان ټول رخصت کړ او دغه جاسوس او هغه انجونې کوټې ته وروغتي او دغه ځای ته رسیدلی و چې سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه هغه انجونو ته وویل تاسو خپل پاکوالی ختم کړی دی، اوس هم تاسو د کوم درانو کورپتمنې میرمنې کېدای شي. خو په مقابل کې یوې نجلۍ ویلي و چې زه غواړم چې یو چا سره زما واده وکړي او د یو کور عزتمند میرمن سم. اوس هم ورځه هغه کوټې ته چې سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه له دې سره کوم چال غوړه کوي، آیا دوی پریږدي او که جلات تسپاري. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه مسکی شو او لږ ځنډ او سوچ وروسته وویل زه نه غواړم چې د دې عالم علم دی د جلات په توره په وینو کې ډوب شي، او زه دا هم نه غواړم چې ستاسو ښایست او ځواني زما په زندان کې ویلې شي. نجلۍ واوره، که تاسو په واقعي توګه له ګناه نه توبه کول غواړئ نو زه تاسو خپل هیواد ته لېږل غواړم، خو هغه هیواد ستاسو نه دی. زه به یو ورځ که الله جل جلاله کول ستاسو له پادشاهانو اخلم، تاسو ولاړ شئ او د چا محترم میرمنې شئ، زه تاسو درې واړه آزادوم. کله چې سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه دغه خبرې خلاص کړې درې واړه داسې وښورېدل لکه چا چې په خوله کې خواږه مړۍ ورکړې وي. او وروسته سلطان صلاح الدین ایوبی خپل مستخدم ته وویل علي بن سفیان ته ووایي چې دلته راشي او له ځان سره لوهار هم راولي. علي بن سفیان د امر اطاعت وکړ. لوهار د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه په وړاندې باندې حاضر کړی شو. صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه لوهار ته وویل د درې واړو زنجیرونه مات کړل. صلاح الدین ایوبی وویل ما دوی آزاد کړل. خورونو علي بن سفیان رحمت الله علیه حیران شو او تر ډیره وخته د سلطان صلاح الدین ایوبی مخ ته کتل. صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه وویل دوی ته درې اوخان ورکړه او څلور وسلوال اسپارو سره کړ چې ښه ځیرک او زړور ساتونکي وي چې دوی د شوبخ تر کلا پورې ورسېږي او هغوی بیرته ورڅخه راستانه سي. د لارې توخه ورکړه او همدا نن یې ولېږه. هغه عالم ته وویل چې هلته ولاړ شي غلطې اوازې به نه خپروي. صلاح الدین ایوبی جاسوسانو ته بخښنه کوي زه جاسوسان د دانو په څیر په ژرنده کې دل کوم، تا یوازې د دې لپاره پرېږدم چې عالم یې تا ته وخت درکوم چې د علم روښانه اړخ وګورې. ستا خلاصون په همدې کې دی او دا نجونې ستا په خاطر پرېږدم.
صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه چې دوی ته دا خبرې وکړې، علي بن سفیان رحمت الله علیه هم د سلطان صلاح الدین ایوبی په اوامرو باندې اطاعت پیل کړ. لمر لا پریوتی نه و چې هغوی په اوښانو باندې سپاره او له 4 ساتونکو سره ولېږل شول. ورونو، اوس د علي بن سفیان او صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه همدلته په مصر کې وي. له دغو ساتونکو او دغو نجونو او عالم جاسوس سره به د فلسطین په خوا باندې سفر پیل او وګورو چې دوی ته په دغه لاره کې کومې ننګونې رامخته کیږي. ساتونکي په ځانګړې توګه ټاکل شوي وو. د دغه ټاکنې دوه لاملونه وو. یو دا چې په لاره کې د غلو ویره وه. دویم لامل یې دا و چې هغوی صلیبي قومندانانو ته ورتلل باید ښکلي او قوي وای. اوښان او اسونه یې هم خورا له ښه نسله وو. خو ټول حیران وو چې ولې سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه دومره سخاوت وکړ. د دښمن بخل خو د هغه کار نه و. خو صلاح الدین ایوبی علي بن سفیان ته همدومره وویل: علي، ما درته ویلي وو چې زه یوه جواري کول غواړم. که لوبه مې وبایلله نو یوازې همدومره زیان به مې کړی وي لکه د مخه مې چې کړی وو چې د دښمن 3 جاسوسان به مې له لاسه ووځي. تر دې زیات زیان به نه وي. علي بن سفیان ته د دې جواري وضاحت وغوښت. همدومره یې ورته وویل چې د وخت پر رسېدو به یې درته ووایم او بس. نور ټول حیران ول. یوازې آزاد کړی شوي له ډېرې خوښۍ نه لیوني کېدل. یوازې د ازادۍ خوښي نه وه، اصل خوښي د هغه راز وه چې له ځانونو سره یې وړ. د هغوی اوښان څنګ په څنګ روان وو. 2 ساتونکي یې مخکې او 2 یې تر شا حرکت کول. عالم له ساتونکي پوښتنه وکړه چې د هغوی په ژبه پوهېږي؟ خو هغوی 4 واړه د خپلې ژبې پرته په بله ژبه باندې نه پوهېدل. خو عالم او هغه نجونو د هغوی ژبه په رواني سره ویلی شوه چې هغوی ته په ځانګړې توګه ورزده سوې وه چې په موقع کې ورڅخه ګټه واخلي. عالم نجونو ته په خپله ژبه وویل: یسوع مسیح خدای معجزه څرګنده کړه. له دې څرګندېږي چې زموږ سره یې مینه ده او زموږ بری ورته منظور دی. دا د رښتینې دین نښه ده. د صلاح الدین ایوبي او علي بن سفیان په څېر پوهان یې داسې ړانده کړل چې خطرناک راز یې زموږ غوږونو ته راورساوه او خوښ یې موږ به خپل پوځ ته د هغه ټول پلان ووایو او زموږ پوځ به سلطان صلاح الدین ایوبي په بیدیا کې راګیر او ختم کړو. هغه ته به تر کریکه د رسېدو وخت په لاس ورنسي. زه هیله لرم چې زموږ قومندانان به دا جنگ یوازې د دفاع لپاره ونه کړي بلکې په مصر باندې به هم یرغل وکړي. مصر به له پوځونو خالي وي او صوبه به ډېره اسانه وي. په لاره ټول روان دي او عالم جنو ته دا خبرې وکړي. خو په مقابل کې دغه عالم ته یوه نجلۍ وویل: تاسې پوه یاست، ازمویل شوی یې، خو تاسې چې څه ته معجزه وایي هغه ماته یوه خطره ښکاري. خطره دا 4 ساتونکي دي. هسې نه چې دوی مو ووژني او بېرته ولاړ شي. صلاح الدین ایوبي زموږ سره ټوکه کړې. جلا ته د سپارنې په ځای موږ دوی ته سپارلي او نجلۍ پسې وویل: دوی به موږ ښه په آرام زړه باندې خرابې کړي او بیا به مو ووژني. عالم په داسې لهجه وویل لکه د هغه له زړه نه چې ټولې خوشباورۍ وتلې وي. هغه وویل: موږ بې وسلو یو. تا چې څه وویل هغه رښتیا کېدای شي. یو واکمن هم د خپل دښمن جاسوس بخلی نه شي او مسلمانان دومره شهوانیت پال دي چې ستاسې په څېر ښکلې نجونې پرېښودلی نه شي. خو هغه بلې نجلۍ بیا وویل: موږ باید د شپې بیداره واوسو. که دوی د شپې ویده شي نو موږ یې باید د دوی په وسلو باندې ووژنو. خو لږ همت ته اړتیا ده. عالم په جواب کې وویل: موږ باید دا همت وکړو. که دا کار همدا نن شپه وکړای شي نو ښه دی. تر سهاره به موږ ډېر لرې تللي یو. خو په دغه حالت کې چې دوی په خپل منځ کې خبرې سره کولې، 2 ساتونکي د مخه او 2 یې وروسته په خپلو منځو کې خبرې اترې کولې. د هغوی له انداز نه دا څرګندېدله لکه هغوی ته چې معلومه هم نه وي چې 2 دومره زړه وړونکې نجونې د هغوی په واک کې. خیر، دوی ټول په مزل باندې روان وو او لمر په پرېوتو. یوه عالم ته وویل: موږ اوس نه تم کېږو. د شپې په لومړي پار کې به هم باید مزل وکړو. او هغوی روان وو او د بیدیا شپه په تیاره کېدو. عالم او نجونو په دغه حالت کې اوښان سره نږدې کړل او د ساتونکو د وژنې پلان یې جوړاوه. ډېره شېبه وروسته یوه خړوبه ځای ته ورسېدل او ساتونکي هم ټول تم شول او همالته یې پړاو وکړ. هغوی جاسوسانو ته خوراک او څښاک ورکړ او بیا یې د ویده کېدلو لپاره تیاري وکړه. جاسوسانو ولیدل چې 3 ساتونکي وغځېدل او یوه یې قدم واهه، پیدا کړ.
عالم جاسوس لنجونو سره لږ وړاندې څملاست. هغوی درې واړو ساتونکي او په خاص ډول هغه ساتونکی څاره چې پیره کوله، خو هغه له دغه تمځایه شاوخوا پیره کوله او قدم یې واهه. خو په دغه حالت کې یو ټاک غوندې سو، په منډه هلته ورغی او شاوخوا یې څار وکړ. راغی تقریبا 2 ساعته تیر سوي وو او دغه اول پیردار راغی او خپل بل ملګری راویښ او په خپله د هغه په ځای باندې څملاست. خو څوک چې راویښ کړی شوی و هغه هم د تمځای شاوخوا قدم واهه. کله به څارویو ته ورته او کله به د دغو انسانانو خواته راته او څار به یې کاوه. عالم جونو ته وویل موږ بریالي کېدای نه سو، دا کمبختان خو پیره کوي چې هر څه کېږي ګورو، خو اوس ویدې سي. ورونو دغه اوله شپه په دوی باندې په سفر کې په همدې حال تېره شوه. د سهار تیاره لا پای ته رسېدلې نه وه چې ساتونکو دغه بندیان راویښ کړل او د روانېدو یې ورته وویل. خو لږه شېبه وروسته هغوی په هماغه ړومبي ترتیب سره روان وو، یعنې 3 اوښان څنګ په څنګ او 2 آسونه یې ترې مخکې او شاته. هغوی بیا هم لنجونو بې پروا وو او هغوی داسې یوه خبره هم کړې نه وه چې د بدکردارۍ او بدماشي ګمان ترې سوی وای. خیر لمر راوخوت او راپورته سو او کاروان په ځنګلي ونو او بوټو کې داخل سو. د شګو او خاورو غونډۍ د کږو وږو دیوالونو په څیر باندې ولاړې وې، ترمنځ یې کوڅې غوندې وې او دغه غونډۍ په دوی باندې سوری جوړ کړی و. خو په دغه حالت کې نجونې سختې وویرېدې او ویره یې له مخونو څرګندېده. د هغوی په نظر کې دا ځای د ګناه او وژنې لپاره مناسب و، خو ساتونکو د هغوی لوري ته کتل هم نه. خو یوې نجلۍ په وارخطایي سره عالم ته وویل، هغوی ته ووایه چې زموږ سره خبرې وکړي، د هغوی چوپتیا او بې پروایي ما ویروي. هغوی ته ووایه که موږ وژنې نو ژر مو دې ووژنې، زه د مرګ انتظار کولی نه سم. خو د نجلۍ خبرې په عالم باندې داسې ولګېدې لکه دیوال ته چې خبرې کوي. عالم چوپ او له نجونو سره یې څه مرسته هم کولی نه سو، ځکه 3 واړه د ساتونکو په ولکه کې وو. خیر د یو څه مزل څخه وروسته غرمه سوه. هغوی د غونډیو ترمنځ په یو داسې ځای کې تم سول چیرې چې د شګلنو غونډیو کمرونه وو او دوی هم سوري ته کېناستل. د خوړو په دوران کې عالم له ساتونکو پوښتنه وکړه چې تاسې ولې زموږ سره خبرې نه کوئ؟ خو په جواب کې د ساتونکو قومندان وویل کومې خبرې چې زموږ په مسؤلیت کې شاملې نه دي ولې یې وکړو، او که تاسې کومه ځانګړې خبره کول غواړئ نو ویې کړئ چې ځواب یې درته ووایي. عالم وپوښتل آیا تاسې ته څرګنده ده چې موږ څوک یو؟ ساتونکي ځواب ورکړ تاسې 3 واړه جاسوسان یاست، دا نجونې بدکارې دي، دا د هغو سړیو د استعمال لپاره دي چې تاسې زموږ په خلاف ترې کار اخیستل غواړئ. الله جل جلاله دې د مصر امیر صلاح الدین ایوبي په نیکو ارادو کې برکت واچوي او معلومه نه ده چې تاسې ولې وبخلي. موږ ته امر شوی چې تاسې د شوبک کلا ته ورسو او بیرته راستانه سو، او تاسې هم زموږ سره امانت یاست. خو همدې مجاهد ورته وویل تاسې ولې زموږ څخه د دې خبرې پوښتنه وکړه؟ عالم ځواب ورکړ له تاسې سره مې زړه خبرې غوښتې، دومره اوږد سفر په دومره بې پروایي سره لا پسې مشکلېږي، زموږ سره هم څه خبرې کوئ؟ ساتونکي وویل هو موږ د سفر ملګري یو، خو منزلونه مو جلا دي، 2 ورځې وروسته به بیا جلا کېږو. عالم جاسوس لکه د ساتونکي خبره چې اورېدلې نه وي. عالم یې خواته وکتل، د هغه په سترګو کې په لرې ځای کې یو شی په نظر ورغی. هغه له بېدیانه ښه خبر و، په خطرو یې هم پوه. د هغه سترګې له حیرانتیا او ویرې شیبه په شیبه درېدې. ساتونکي هم هغه لوري ته وکتل کوم لوري ته چې عالم کتل. خو په دغه حالت کې چې ساتونکي مجاهد وکتل د ساتونکي سترګې هم خلاصې شوې او کوم 200 غزه لرې په لوړ ځای 2 اوښان ولاړ وو. 2 سړي پرې سپاره وو چې له سرونو او مخونو یې پګړۍ تړلې وې. د اوښانو پښې نه ښکارېدې ځکه چې د لوړو شاته وو، خو هغه لیرې سپاره چپ ولاړ او نه ښورېدو او د ساتونکي او جاسوسانو کاروان یې څاره. د هغوی له شان او شکل څخه دا څرګندېده چې څوک. د ساتونکو قومندان له عالم نه پوښتنه وکړه پوهېږي چې هغوی څوک دي؟ عالم ځواب ورکړ صحرایي غله دي، معلومه نه ده چې څومره به وي. خو ساتونکي مجاهد ورته وویل ګورو به. خو هغه له پاڅېدو سره خپل یو ملګري ته وویل له ما سره راځه. هغوی دواړه په اسونو سپاره سول او د ډاکوانو په لوري ولاړل. له هغوی سره په تورو سربیره برچې هم وې. هغوی چې خپل لوري ته د راتګ په حال کې ولیدل اوښ سپاره د غونډۍ شاته ورک سول. 2 ساتونکي چې ورپسې وو
په غونډۍ ور وخته خو دوی چې اخوا ته ولاړل عالم جونو ته وویل فکر کوم چې ستاسې اندېښنه صحیح ثابته شوه دا غله نه دي د صلاح الدین ایوبي رالیږل سوي سړي ښکاري او کنه دا ساتونکي په دومره زړورتیا د هغوی په لور څنګه ورتلل او بیا عالم پسې وویل صلاح الدین ایوبي تاسې دواړه ډېرې رسوا کول غواړي او زما لپاره خو یې مرګ لیکلی دی خو تاسې ته به ډېره ویرونکې سزا درکوي یوې نجلۍ وویل د دې مطلب خو دا شو چې موږ ازادې نه یو لا تر اوسه بندیان یو او هغه بل نجلۍ هم ورته وویل همداسې ښکاري دواړه ساتونکي بیرته راغلل د هغوی ملګري او جاسوسان ترې راتاو شول د ساتونکو قومندان چې حدید نومیده ویې ویل هغوی صحرایي غله دي موږ هغوی ولیدل خو د هغوی شمېر معلوم نه ده خو هغوی دواړه چې موږ ته وکتل ویې ویل چې له سهاره یې موږ تعقیب کړي هغوی ما ته وویل چې تاسې د پوځ سړي او مسلمانان ښکارئ خو دا نجونې مسلمانانې نه دي دا دواړه نجونې موږ ته وسپارئ موږ درته څه نه وایو خو حدید وویل چې ما هغه غلو ته وویل دوی چې په هر دین وي زموږ سره اوس امانت دي چې موږ ژوندي یو نو دوی به تاسې ته ونه سپارو او حدید وویل هغو غلو زما د پوهولو ډېر کوښښ کاوه چې موږ خپل ځانونه ونه وژنو ما هغوی ته وویل چې لومړی به موږ وژنئ او بیا به نجونې در سره بیایي خو حدید هغه عالم او نجونو ته وویل آیا تاسو کومه اسلحه کاروای سئ عالم ورته وویل دې نجونو ته د هرې وسلې زده کړه ورکول سوې ده له تاسې سره برچې تورې غش او لندۍ هم دي له هغوی نه یوه وسله موږ ته راکړه حدید تر لږ سوچ وروسته وویل هوښیار مجاهد و عالم ته یې وویل اوس نه زه تر وخت دمخه تاسې ته وسله درکولی نه شم هر کله مو له غلو سره ټکر پېښ شو بیا به وسله درکوم خو موږ باید ډېر ژر له دې سیمې نه ولاړ شو او زه تاسې ته دا هم وایم چې له هغوی سره به زموږ جګړه د اوښانو او اسونو له پاسه وي او دا سیمه مناسبه نه ده چې موږ دلته پاتې شو هغوی په سملاسي توګه له هغه ځایه روان شول ساتونکي لیندۍ په لاسو کې ونیوې او تیرکشونه یې هم پرانیستل حدید چې د دوی د ټولۍ مشر و د مخه هغه ته یې ملګري وویل دې جاسوسانو ته وسله ورکول ښه نه دي اخر دوی هم زموږ دښمنان دي کېدای شي چې له غلو سره دوی ملګري سي او موږ ووژني خو هلته بیا عالم جونو ته وویل د دې خلکو نیتونه سم نه دي موږ ته یې د وسلې له راکولو هم انکار وکړ او هغه غله هم د دوی خپل سړي دي دوی به تاسې دواړه هغوی ته وسپاري او ما به ووژني د دواړه یو په بل باندې باور نه و او هم په دواړه باندې د غلو ویره راغلې وه حدید خپلو ساتونکو ته ویلي وو که کوم نقاب پوښ مو ولید نو زما له وینا پرته یې په غشي وژني له هغوی سره به خامخا ټکر کوو خو دا خبره پاتې ده چې دا ټکر به چیرې او کله وي هغوی په چټکتیا روان وو اسونو او اوښانو ته یې خوراک څښاک رسېده ځکه پرې د ستړیا نښې نه وې د غونډۍ سیمه هم ډېره اوږده غځېدلې وه څو ځایه د هغوی کاروان د لوړو غونډیو ترمنځ راغی خو حدید ویرېده چې له پاسه پرې غشي ونه اورول سي هغه خپل اسونه په ځغاسته کړل او جاسوسانو ته یې هم وویل چې اوښان له اسونو سره برابر کړي او د غونډیو د سرونو څار دې کوي هغوی له دې سیمې ووتل خو دلته کوم غال یا ډاکو رانغی او دغه ورځ هم ټوله تېره سوه لمر د پرېوتو په لور روان و او هلته بیا شپه را روانه وه یو ځل لرې دوه اوښان هماغه لوري ته ولیدل شول چیرې چې کاروان روان و د دوی قافله هم روانه وه په لاره کې یو ځای اوبه پیدا کړې هغوی څارویو ته هم اوبه ورکړلې او پخپله یې هم وڅښلې او روان شول خو په دغه حالت کې لمر په ډوبېدو او د افق پر شا پرېوت او ماښام تیاره شو حدید کاروان ودراوه ویې ویل دا ځای د جګړې لپاره ښه دی ورونو حدید ښه پوهېده چې هغه غلې اوس هم په تعقیب کې دي او خامخا به جګړه ورسره پېښېږي خپل ملګرو ته یې وویل چې دا ځای د جګړې لپاره ډېر ښه دی ځکه چې شاوخوا ته بندیز نه لري هغه د اسونو ځینونه هم خلاص نه کړل چې د اړتیا په وخت کې اسونه تیار وي اوښان یې چوک کړل تر خوراکه وروسته حدید دغه نجونې په خپل منځ کې کړې او ورته ویې ویل هوښیارې او بیدارې اوسئ او خپلو مجاهدینو ته یې وویل چې خپل لیندۍ تیارې کړي ویده کېږئ مه خو وغځېږئ هغه باور لرو چې د شپې به خامخا حمله کېږي نیمایي شپه تېره سوې وه او بیدیا هم ارامه او غلې وه بیا یې ناڅاپه تور تور سیوري په شاوخوا کې په حرکت ولیدل د اوښانو د قدمونو خرپا اورېده کېده د اوښانو شمېر تر 10 زیات ښکارېده
یو سړی پرې سپور و. هغوی د ساتونکي د ویرولو لپاره شاوخوا اوښان ځغلول، خو درې څلور چکره یې پوره کړل. یوه یې غږ راوکړ او ویې ویل: نجونې موږ ته راوسپارئ، له تاسې نه د نور څه اخیستلو لپاره موږ نه راغلي او موږ له تاسې څخه ځو. خو د دې خبرې په جواب کې حدید په سملاسي توګه په ملاسته باندې یو غشی وویشت او هلته هم څوک په غشي ولګېد او په زوره یې چیغه وکړه. نورو ساتونکي هم په ملاسته غشي وویشته، خو په هغو غشي باندې اوښان ولګېدل او اوښانو غړغړې کړې او په تېښته شول. حدید نجونو ته وویل: ما تښتئ، زموږ سره اوسئ. له اوښسپرو نه یو وویل: حمله وکړئ، یو یې هم ژوندی مه پرېږدئ. او نجونې ترې راپورته کړې. د بېدیا شپه دومره رڼه وي چې که سپوږمۍ نه وي هم تر لرې لرې یو شی ښکاره کېدای شي. خو په دغه حالت کې اوښسپاره له خپلو اوښانو راښکته شول او د تور او برچو ټکر پیل شو. نیمه شپه وه او د دواړو لیونو د مقابلې غږونو د شپې ځیګر څیرې کاوه. د هیڅ چا یو بل ته فکر نه و. حدید او ساتونکي په داسې ډول نجونې په خپل منځ کې راوستې چې شاګانې یې د نجونو لوري ته وې، یعنې په منځ کې. نجونو څو کرتې وویل: موږ ته هم یو څه وسله راکړه. حدید وویل: زما توره راوباسه. هغه په خپله په برچه باندې جګېده. یوې نجلۍ د هغه توره له تیکې راوایسته او د دواړو ساتونکو له منځه راووتله. حدید ورته وویل: نجلۍ، له موږ نه مه جلا کېږه. خو ورونو، په دغه حالت کې د غلو زیاته حمله په نجونو باندې وه او د هغوی هدف هم نجونې وي چې له ځانه سره یې یوسي. خو په دغه حالت کې د عالم هیڅ غږ نه راته. چپ. دا جګړه تر ډیره روانه وه. خو وروسته له یو څه جګړې نه سړي خواره واره شول. ساتونکي یو بل ته غږونه کول، بیا د هغوی نارې هم ختمې شوې. د جګړې شور هم پای ته ورسېد. حدید خپلو ملګرو ته نارې کړې، خو کوم ځواب یې وانه ورېد. خو هغه په دغه حالت کې د یوې نجلۍ غږ واورېد. حدید ته یې نارې وهلې. له دې سره د یوه آس د ځغاستې غږ هم واورېدل شو. حدید فکر وکړ چې کوم ډاکو د اوښ په ځای د ساتونکي په آس باندې نجلۍ سپره کړې او تښتوي. هغه په منډه تر یو آس پورې ځان ورساوه چې زین پرې تړلی و. حدید په آس باندې سپور شو او د هغه بل آس پور پسې آس په ځغلولو کړ. د بل نجلۍ په اړه ورته پته نه وه چې چیرې دی. هغه آس په کمچینه باندې وواهه او په دغه ډاګ کې کوم بندیز هم نه و او نه کوم ویالو او لښتی و. آس په خپل رفتار له هوا سره خبرې کولې، یعنې دومره تیز و. خو هغه آس چې د حدید مخې ته روان و، د هغه دومره فرق و چې په هغه لومړي آس باندې دوه کسان سپاره وو چې یوه نجلۍ وه. کوم یو میل لرې حدید د لومړي آس سیوری ولید. هغه ورپسې تعقیب ته دوام ورکړ، خو واټن په کمېدو و. حدید احساس کړه چې یو بل آس هم د ده پسې را روان ده، چې کېدای شي یا د ده ملګری او یا غل. هغه چې شاته وکتل، وروستی آس هم په ده پسې رانږدې شو او حدید ورغږ کړ: څوک یې؟ خو هغه ځواب ورنه کړ. هغه خپل مزل ته دوام ورکړ او خپل آس یې نور هم چټک کړ. د مخه آس سیده روان و. د هغه آس پړی شاید چې د نجلۍ لاس ته ورغلی وي، ځکه چې آس یې ښي او کڼې لوري ته کږېده او رفتار هم کمېده. حدید ورو ورو ورسېده. له هغه سره برچه وه. له رسېدو سره سم یې په سپاره باندې د برچې وار وکړ، خو آس یې ولوري ته کوږ شو. سپور بچ شو، خو د دغې برچې وار په آس باندې ولګېد. حدید آس ودراوه او راویې ګرځاوه. سپاره هم د آس راګرځولو کوښښ کاوه، خو نجلۍ چې مخې ته یې ناسته وه پړی یې یوې او بلې خوا ته کاوه. آس یې صحیح لوري ته نه پرېښود. حدید په دغه حالت کې نجلۍ ته ورغږ کړ. نجلۍ نوره هم زړوره شوه. سپور له نجلۍ سره له آس نه راکوز شو. خپل آس یې مخې ته کړ. حدید چې هرې خوا ته آس ګرځاوه او وار یې کاوه، غله به خپل ځان او نجلۍ له دې واره بچول او د آس شا به یې ورګرځول. خو په اخره کې حدید له آسه راښکته شو. په دې کې دویم سپور هم راورسېد چې له حدید پسې روان و. خو دلته دا معلومه شوه چې هغه د حدید ملګری نه، بلکې دا هم غل. هغه هم له آسه راښکته شو. حدید دلته غږ پرې وکړ او یې وویل چې تاسې نجلۍ بیولی نه شئ. خو په دغه حالت کې یوه غل نجلۍ په خپل غېږ کې ونیوه او بل یې له حدید سره جګړه پیل کړه. له نجلۍ سره اوس توره نه وه. دویم غل هم نجلۍ پرېښوله او پر حدید باندې حمله وکړه. خو ورونو، دغه مجاهد ته چې کومه دنده ورسپاره سوې وه، په دغو سختو حالاتو کې هم خپلې دندې ته متوجه و او حدید نجلۍ ته ورغږ کړه: ته پر آس باندې سپره سه او د شوبک لوري ته ځان ورسوه. زه دوی دواړه په تا پسې نه پرېږدم. خو نجلۍ همالته ولاړه او نه تله. حدید د دواړو سره ښه مقابله وکړه، خو هغه غله بیا حدید ته وویل: د یوې نجلۍ لپاره خپل ځان مه وژنه،
خو حدید بیا جواب ورکاوه او ورته ویل به چې لومړی به ما وژني بیا به نجلۍ له ځان سره ولي. خو د دې جګړې په جریان کې حدید څو واره نجلۍ ته وویل چې ته ولې دلته ولاړه یې وتښته او لاړه سه. نجلۍ ورته وویل چې تا پرېږدم زه نه ځم. حدید زخمي شو خو د دغه زخم په حالت کې هم نجلۍ ته یې ورغږ کړه زه زخمي سوی یم خو مخکې له دې چې زه دلته مړ سم ته ځان وباسه او له دې ځایه ولاړه سه. خو کله چې حدید زخمي شو یو غل د نجلۍ لوري ته ورغی خو په دغه حالت کې په حدید باندې هم حمله کمې شو او هغه بل ډاکو په برچه باندې ووهه. خو په همدې وخت کې د دغه غله ابل ملګري حدید باندې په اوږه باندې په توره وار وکړ. خو هلته نجلۍ هم هغسې نه وه ناسته او بیداره وه. نجلۍ چې ډاکو د پرېوتو په حال کې ولید منډه یې کړه او د هغه توره یې راواخیسته او د شا له لورې یې د بل غله په نس کې د برچې په رقم باندې ورننیسته. خو هغه غله چې ځان حملې ته برابراوه حدید په سینه باندې په برچه باندې ووهه. دویم غل هم ختم شو خو له دې سره سره حدید هم ډیر زخمي شوی و او له بدن څخه ډیره وینه روانه وه. د درېدو وړ نه و. نجلۍ ځان ته تکیه کړه خو په دغه حالت کې هم حدید ورته وویل ته خو ښه یې که نه ما پرېږده په آس باندې سپره شه او په سملاسي توګه د شوبک په لور باندې روانه شه. الله جل جلاله به دې په خیر باندې ورسوي او شوبک هم له دغه جنه لرې نه ده او د خپلو ملګرو لوري ته مه ځه زه ګمان کوم چې هلته به څوک ژوندي نه وي. خو نجلۍ حدید ته وویل په کوم ځای کې زخمي یې؟ حدید وویل ما مړ کېدو ته دلته پرېږده خو ته ځان وژغوره د خدای لپاره زما کار ته په خپله سر ته ورسوه هسې نه چې کوم بل ډاکو دلته راسي او تا له ځانه سره بوځي. د نجلۍ غلط سوچونه او شکونه ختم شوي وو. هغه پوه شوې وه چې دغه سړي د هغې لپاره خپل ځان په خطر کې ورکړ. د 41مې برخې پای